تازه خو ډیر بد خبر په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور چا تښتولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر لور سلسله علیخیل تښتولې ده. د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا پیښه پرون جمعه رامنځته شوې ده. په اعلامیه کې راغلي اغلې علیخیل کور ته په لاره وه چې د نامعلومو کسانو له لورې وتښتول شوه. اوس د اختطافچیانو له منګلو ژغورل شوې ده. اعلامیه کې زیاتوي اختطافچیانو سلسله علیخیل ربړولې هم ده او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټانو د هغوی د کورنیو د غړو او کارکونکو د امنیت او مسؤلیت په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دا پیښه په جدي توګه وڅېړي، عاملین دې ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې د بین المللي میثاقونو او ژمنو په اساس په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بشپړ امنیت په اړه د لازم او عاجل اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن مازدیګر د پاکستان سفیر محمود خان په کابل کې احضار کړی دی او د دغه پیښې د څېړلو غوښتنه یې ترې کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.